ابو قلابه رحمه الله د دې ډیره ناشنا واقعه ده. ابو قلابه رحمه الله په بصره کې اوسېده او دا عالم بالقضاء ډېر په دې قضا او په فیصلو باندې په ډېر پوهېده. وایي د خلکو د ابو قلابه رحمه الله ته ویل چې راځه موږ له قضا وکړه. وایي دا د بصرې نه وتښتېد لاړ شام ته. وایي دا په شام کې اوسېده او د شام یو داسې علاقه کې اوسېده چې هغه کاړژنه و، دریاب ته نږدې خیمه د ځان له والې وایي و جونګړه جوړه کړې وه او په هغې کې ابو قلابه رحمه الله اوسېده. نو عبدالله بن محمد په نوم باندې یو کس دی، دا وایي زه د دریاب غاړې ته ګرځېدلم، وایي په دې کې یوه خیمه وه، د دې خیمې نه یو اواز راووته او داسې ویلې کېږي چې یالله ماله توفیق راکړي چې ستا کوم انعامات په ما باندې دي چې یالله زه د دې شکر وباسم، یالله ماله د دې توفیق راکړي. وایي مه ویلې چې نه دا شړه دشته ده او د دې خیمې نه دا غږ راووته، زه ورځم دې خیمې له. وایي چې کله ورغلم د دې خیمې ته ورداخل شوم، وایي چې ومې کتل یو کس ناست دی، خپه یې نشته دی، لاسونه یې نشته دی، غوږونو باندې دروند دی، سترګې یې نشته دی او په دې ځای کې یو مظلوم برده ناست دی. وایي ما ته تپوس وکړه، وایي ما ورته ویلې چې تا دې ځای کې ویلې الله ماله داسې توفیق راکړي ستا د انعاماتو شکر وباسمه، په تا باندې کوم انعامات دي؟ لاسونه دې نشته، خپې دې نشته، غوږونه دې درانه دي، سترګې دې کار نه کوي، دا کوم انعاماتو شکر ته وباسي؟ وایي دې ویلې چې د الله رب العالمین ډېر انعامات دي په ما باندې، الله رب العالمین په ما باندې د بره نه عذاب شي راوستلی، د لښکي نه راباندې شي راوستلی، په دریاب کې ماشي هلاکولی، ولیکن ډېر انعامات الله په ما باندې کړي دي، زه د دې عذابونو نه بچ کړی یم، زه د الله رب العالمین شکر وباسم. وایي دې سره ما خبرې کولې، وایي ما ورته دلته څنګه ژوند تېری، وایي را دلته اوسېږم او یو زوی مې دی هغه ماله خدمت کوي، ماله چې کوم دی د اودس اوبه برابروي، طعام وغیره راله برابروي. وایي بیا یې ما ته ویلې چې یو خدمت راله وکړه. وایي ما ویلې چې په دې ټیم کې د داسې انسان خدمت ډېر غوره عمل دی. وایي ما ورته ویل خدمت دی راته ویې خدمت دله کوم. وایي راته ویې ویلې چې زما یو زوی و دلته یې ماله خدمتونه کول 3 ورځې کېږي چې دا زوی مې نه ښکاري، ته داسې وګرځه بهر په عموکه دې دشتو کې چې دا زما زوی چېرته دی دا زوی راله راوله. دا وایي زه راووتلم او دغه دشتو کې ګرځېدلم او د دې زوی پام مې ولګو. وایي چې یو ځای ته ورغلم، وایي هلته د ده دا زوی درندګانو مات کړی و، صرف هډوکې پراته وو او نور څه نه وو. وایي ما انا لله ویلې او د ځان سره مې ویلې چې یاره زه اوس د بزرګ او د نیک انسان لره څنګه جواب ورکوم چې یاره ستا هغه زوی وفات شوی دی، مړ دی. نو ما ته په دې ذهن کې الله رب العالمین دا واقعه د ایوب علیه السلام راواچله چې ایوب علیه السلام باندې مصیبت راغلی و، بچي دې الله اخیستی و، مال دې الله اخیستی و، 18 کاله دا بیمار و. وایي چې کله رانوتلم سلام مې پرې واچو، وایي ما ورته ویلې چې ته ایوب علیه السلام پېژنې؟ وایي ما ته ویل او بلکل یې پېژنم، د الله بنده و د الله رسول و. وایي دا څنګه انسان وایي 18 کاله بیمار و، وایي څنګه الله رب العالمین منده کړه؟ وایي وجده صابرا حامدا شاکرا، د الله رب العالمین صابر بنده و، شکرګزار بنده و، حمد ویونکی د الله بنده و، داسې انسان و. وایي ما ورته ویلې چې خبر راباندې مه اوږده وه، د چا په طلب کې چې زه ته ایستلی وم چې یاره زوی راله ولټوه، هغه ستا زوی دلته د هندوګانو مات کړی دی، هدلته پروت دی. وایي دې بیا ویلې چې الحمدلله په دې ټیم کې د الله شکر وباسي، وایي حمدونه الله له دې هغه ذات دی چې زما د شانې داسې بچي نه دي پیدا کړي چې هغه د الله رب العالمین نافرمانوي او بیا الله رب العالمین په اور کې سوځي. وایي د هغې نه وروسته د جړا یوه چغې د خولې نه ووتله او ایسته راپرېوته او د ایسته وفات شو. وایي په دغه ټیم کې زه ورته کېناستلم، ما ژړلې، ما ویل چې داسې یو ناچاره بنده په دې ځای کې وفات شو، ما پرې څادر راوغوړو او زه ورته ناست یم. وایي په دې کې 4 کسان د دریاب په غاړه باندې راغلل. وایي چې کله رانوتل ما ته ویل څه دي؟ وایي ما ورته ویلې چې داسې یو کس دی او داسې وفات شوی دی. وایي کله ما ته ویل دا مخ یې ښکاره کړه، چې کله مې ته مخ ښکاره کړه وایي دې شروع شو دا مخ یې ښکلو او ما ته ویل درته نه پېژنې؟ وایي ما ته زه دا نه پېژنم دا څوک دی؟ وایي دا یو محدث انسان دی، یو نیک انسان دی، د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما شاګرد دی، ابو قلابه رحمه الله غدا دی. وایي دې دا ښکلوو. وایي په دغه ځای کې موږ دا دفن کړه. وایي چې کله شپه شوله وایي ما دا خوب کې ولیده او دا په شنو شنو باغونو کې ناست و، په جنت کې ناست و. او ما ته یې دا ویلې چې دا زما ملګری نه یې؟ وایي ما ورته ویل بلکل زه ستا هغه ملګری یم چې کله ته وفات کېدلې زه درته ناست وم. وایي ما ورته ویل په څه باندې دا انعامات الله رب العالمین درکړه؟ وایي دا آیت یې ولوسته چې سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، سلام دې په تاسو باندې په سبب دی چې تاسو صبر کړی دی، تاسو لره انجام رستنی ډېر ښه دی، ډېر ښه انجام دی ستاسو.